د اونۍ ګردۍ میز د صفا راډیو ونیزه سیاسي او معلوماتي خپرونه. دا خپرونه هر چهارشنبه د غرمې مهال له صفا راډیو څخه اورېدلی شئ. د صفا راډیو محترمو درنو اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې لرم چې روغ جوړ خوښ او خوشحاله به وئ. محترمو اورېدونکو د تېر په څېر بیا هم موږ په ګردي میز خپرونه کې حاضر شوي یو. دغه خپرونه چې موږ د دې خپرونې موضوع لرو د صحت یا روغتیا په هکله ځینې معلومات موږ وړاندې کوو، لکه د صحت د ارزښت په هکله، د صحت څنګه ساتلی شو مثلا، یا کوم هغه څه دي تاوانونه دي زیانونه دي چې موږ صحت ته یې رسولی شي. دې ته ورته مطلب موږ تاسو څنګه کولی شو چې خپل ماشومان له بېلابېلو ناروغیو نه وساتو. خپرونه کې درته زه جمیل غیرت حاضر شوی یم او ملګري میلمانه م راسره دي. میلمانه راسره دي، هر یو محمد کرزی محمدي صاحب دی چې دی په پکتیکا پوهنتون کې د انجینري پوهنځی زده کړیال یا محصل دی. په څنګ کې ورسره بیا نور احمد مسعود صاحب دی چې دی هم د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او دی هم په همدې پوهنتون کې د انجینري پوهنځی محصل دی. د دې سره بیا ذبیح الله جان الهام چې کوم دی هغه بیا د خوست ولایت اوسیدونکی دی. لومړی خو زه ډېر خوښ یم چې له ځان سره د بېلابېلو ولایتونو نه ملګري لرم. خپرونه د ګردي میز خپرونه ده. مخکې مې یادونه وکړه چې موږ پکې موضوع د روغتیا په هکله لرو. په خپرونه باندې پیل کوو، خو له هر څه مخکې محترم میلمنو ته ستړي مه شوئ. محترم کرزی صاحب، خپرونه کې درته ستړي مه شوئ، په خیر راغلی. ډېره مننه غیرت صاحب. د صفا راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ډېره مننه، کور دې ودان خوشحاله اوسئ. محترم مسعود صاحب، تاسو هم خپرونه کې ستړي مه شوئ، په خیر راغلی. مننه غیرت صاحب. د صفا راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله لرم چې ټول به صحت او عافیت جامع پښتانه ولري. ډېره مننه، سلامت اوسئ. ذبیح الله جان الهام ورور، تاسو هم خپرونه کې ستړي مه شوئ، په خیر راغلی. ډېره مننه غیرت صاحب. د صفا راډیو اورېدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم. مننه، کور مو ودان، په خیر راغلی. درنو اورېدونکو، راځو په خپرونه باندې پیل کوو. پیل له محترم مسعود صاحب نه کوو. مسعود صاحب محترم، تاسو که راته ووایئ چې عمومي د صحت په ارزښت باندې راسره وغږېږئ. صحت څومره ارزښت لري د یو انسان لپاره؟ صحت خو غیرت صاحب محترمه، صحت خو موږ تاسو لکه ټولو ته پته ده، صحت د انسان شتمني، د انسان بادشاهي ده. که چېرې انسان هر څومره ډېر دولت ولري او صحت ونه لري، بله، موږ او تاسو هېڅ هم نه یو. ځکه چې که څومره شتمني ډېره وي او صحت ورسره نه وي، موږ او تاسو ارامتیا احساس نه شو کولی. نو صحت لکه په لاندو ډول کې هم موږ او تاسو بیانولی شو. ښه ژوند، که چېرې موږ او تاسو صحت ونه لرو، نو ښه ژوند به څنګه ترسره کړو؟ صحتمند بدن او ذهن انسان ته دا اجازه ورکوي چې یو ښه اوږد او بمفهومه زده کړې هم وکړي ورسره. بله، یعنې د صحت که څوک ولري، مطلب د ښه ژوند تر څنګ ښې زده کړې هم ترلاسه کولی شي. که چېرې موږ او تاسو غیرت صاحب ښه ژوند ونه لرو، نو زده کړې به څنګه ترلاسه کړو؟ معلومه خبره ده. معلومه خبره ده چې موږ او تاسو زده کړې هم نشو کولی ورسره. دویم خوشحالي او صحت چې دی مستقیمه اړیکه لري. که چېرې خوشحالي نه، که چېرې ښه ژوند صحت ونه لرو، نو خوشحالي به موږ او تاسو کومه کړو؟ غمونه او دردونه به راباندې بوج وي. صحتمند انسان عموما خوشحاله وي، بله، ځکه چې اضطرار څخه خلاص وي، اضطرار نه لري په خپل بدن کې. بیا بله موضوع هم موږ او تاسو لرو چې ښه صحت یو څوک ولري، فعالیت، چې موږ او تاسو فعالیت لرو. صحت لرونکي خلک د خپلو ورځنیو چارو د دندو د سرته رسولو لپاره، فعالیتونو لپاره ښه انرژي لري. بله، انرژي لري چې کله دوی دغه خپل فعالیتونه یا خپله دنده یا خپله وظیفه په ښه طریقه سره سرته ورسوي. اقتصادي ګټې هم صحت لري. که چېرې موږ او تاسو صحت ونه لرو، نو خپله کورنۍ، خپل ماشومان او خپل فامیل به څنګه ساتو؟ آیا موږ به د خپل صحت غم خورو که د فامیل؟ نو د اقتصاد په برخه کې هم ډېرې ګټې لري. صحتمند خلک کاري توان لري. بله، هغوی کولی شي چې ډېر کار وکړي. نظر هغه خلکو ته چې صحت نه لري، صحتمند خلک کاري توان لري. بله، ځکه چې دوی کولی شي په ښه طریقه سره کار وکړي.
په ښه طریقه سره خپله وظیفه مخته یوسي. عموما دغه صحتمند خلک چې دي د غوره او فعال خلک اوسي، ځکه چې که موږ او تاسو صحت ونه لرو نو موږ او تاسو به خپله دنده خپل جاب څنګه مخته وړو. بل ذهني سلامتي ده. ذهني سلامتي هم موږ او تاسو په صحتمندي یا صحت کې راتلی شي. فزیکي صحتمندي مستقیما د صحت سره اړیکه لري، روغتیا سره، د روغتیا یا صحت سره. که چیرې موږ او تاسو بدن درد ولري، د موږ او تاسو مغزه به نارامه وي. یعنې موږ او تاسو به ذهني ارامتیا هم ونه لرو. بل راځو موږ او تاسو نوښت او پرمختګ، چې دا ډېر مهم ټکی دی صحت لپاره. که چیرې موږ او تاسو په صحت نو سنبال یا صحت ونه لرو، روغتیا مو خرابه وي، نو موږ او تاسو به پرمختګ څنګه کوو؟ ځکه چې که چیرې صحت نه وي پرمختګ نشو کولی، ذهن به مو نارامه وي، کاري توان به نه لرو، خپل جابس یا وظیفه به صحیح مخته نشو وړلی. نو ډېرې خبرې دي په دغه کې چې کله صحت، مطلب صحت چې دی لویه بادشاهي ده. غیرت صاحب صحت چې دی لویه بادشاهي ده، چې هر څومره دولت ولرې صحت ونه لرې نو ته شتمن نه یې. بله، هغه په عادي اصطلاح کې زموږ تاسو په پښتو کې همداسې یوه خبره کېږي چې که یو څوک باچا هم وي خو چې ناروغ وي، باچاهۍ نه به څه ګټه واخلي، څه خوند به ورنه واخلي، مطلب په عامه اصطلاح کې. بله، ځکه چې نشو کولی چې ښه خوند ځنې واخلو، د خپلې شتمني، خپلې پیسې او خپل هېڅ شي نه موږ او تاسې صحیح خوند نشو اخیستلی. صحیح ده، لرو به یې، پیسې به هم لرو، موټر به هم لرو، هر شي امکانات به لرو، خو نشو کولی چې په هغه رقم خوند ځنې واخلو لکه څنګه چې انسان صحتمند وي. خو که چیرې غریب انسان هم وي، ټوله ورځ کار وکړي، خو د شپې چې راشي په ارامه سره به ویده وي او صحت به جوړ وي، سهار به وختي جګوي. د احادیثو او قرآن کریم په رڼا کې هم صحت ډېر ارزښتونه اعلان شوي. ځکه چې که صحت ونه لرو لمونځ نشو کولی، که صحت ونه لرو د الله تعالی ذکر نشو کولی، که صحت ونه لرو خدای به موږ او تاسو په صحیح مفهوم، په صحیح طریقې سره یاد نشو کړی. صحت ډېرې له هر اړخ نه ارزښت، د هر اړخ نه صحت چې دی ارزښت لري. غیرت صاحب په قرآن کریم او حدیثو کې ډېرې هغه راغلي، خو موږ او تاسو به یو څو دانې دلته ذکر کوو. لکه مخکې مو چې ذکر کړي چې لمونځ به کولی شو، روژه به په ښه شکل سره نیولی شو، الله تعالی به په سم او صحیح طریقه سره یادولی شو. دا د صحت ګټې دي. غیرت صاحب په ټولنه کې صحت ته باید ډېر پاملرنه وشي. یو انسان ځکه تر هر څه نه خپل ځان مهم دی. که خپل ځان ته دی پاملرنه ونه کړي، که دی د نړۍ بادشاه شي، درد دې نه خوري. ډېره مننه. کور دې ودان محترم مسعود صاحب، ډېر په زړه پورې خیر اوسې، سلامت دې وي. محترم انجینر صاحب کرزی، تاسو ته راځو. لکه څنګه چې مسعود صاحب یادونه وکړه د صحت په ارزښت باندې وغږېدو، تاسو هم د صحت په ارزښت باندې کوم معلومات لرئ، کوم وړاندیز لرئ، یا مطلب کوم څه مو راټول کړي وي، مهرباني. ډېره مننه غیرت صاحب، ماشاءالله دې مسعود صاحب داسې وړاندوینه وکړه د صحت په باره کې چې څه یې پرې نه ښودل، خو بیا هم یو دوري به ترې وکړو په کوم اندازه سره. مسعود صاحب مخکې یادونه وکړه چې ښه ژوند دی که چېرته صحت روغ نه وي، مګر ژوند به ډېر نارامه وي. دغه معلومات هغو کسانو ته کېږي چا چې صحت روغ وي او د چا چې صحت خراب وي. که چېرته موږ تاسو په ننني ژوند کې د هغه چا څخه چې په صحت نارامه دي، بوډا دی او یا یې لاس او پښه نشته، که د هغو نه موږ تاسو پوښتنه وکړو، بیا به موږ ته د صحت او د نه صحت په باره کې ډېر توپیر وشي، معلومات وشي، ډېر معلومات وشي. ځکه دا موږ او تاسو خو الحمدلله روغ صورت لرو، بیا دومره معلومات نشته ده. بیا که چېرته د هغه چا څخه چې یو سترګه یې میوه وي، د هغه نه یو پوښتنه وکړئ، هغه به ډېر څه درته ووایي. نو بیا او بل یې فعالیت و خوشحالي ده. که چېرته صحتمند نه وي، خوشحالي دې په ژوند کې نه راځي. صحتمند نه وي، خوشحالي دې په ژوند کې نه راځي. بل اقتصاد دی. اقتصاد مستقیمه رابطه د صحت سره لري. که په صحت جوړ وي، یوه ټولنه تا ته ضرورت لري، یو دفتر تا ته ضرورت لري، نو کولی شي خپل کار ته په چټکۍ سره مخ یوسي. چې
چې کار کول بیا د اقتصاد جوړولو لامل کېږي. اما که کار نه وي، روزګار نه وي، ته صحت روغ نه وي، په ځای کې پروت وي، تا به نشي کولی شي. بالکل دا د اقتصاد له نظره د صحت ګټه او بل ذهني سلامت دی. کله چې انسان ناروغه وي ذهن ډېر نارامه وي، بیخي نارامه وي، او کله چې صحت جوړ وي دی ډېر فعال وي، او حد اقل کله چې روغ او ناروغ انسان په لاره سره روان وي دلته توپیر معلومیږي چې کوم یو به وختي خپل ځای ته ځان رسوي. ډېره مننه، سلامت اوسئ. زه فکر کوم مسعود صاحب نه یو موضوع څه پاتې دي غواړي راته ووایي. مسعود صاحب مهرباني. غیرت صاحب محترمه، موضوع خو یو محمدي صاحب د نشهیي توکو په اړه کې ویلي چې فعلا په ټولنه کې تر ټولو مضر شی چې دی نشهیي مواد دي. نو دې باره کې زه لنډ او مختصر معلومات لږ وړاندې کوم. مهرباني. نشهیي توکي خو اول که موږ او تاسې پام وکړو د احادیثو او قرآن کریم له رڼا نه هم په موږ او تاسې حرام ګرځول شوي دي. دا چې مسلمانان یو د خدای امر په موږ او تاسې فرض دی، پیغمبر سلام امر په موږ او تاسې فرض دی، نو باید موږ او تاسې د دې نه ډډه وکړو. ځکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کل مسکر خمر و کل خمر حرام. هر نشه راوړونکی شی چې دی دا شراب دی، او شراب چې دی په حقیقت کې حرام دی. موږ او تاسې دغه ته پام نه دی. بعضې خلک لکه عادي شی چې په ټولنه کې دي سیګرټ او نسوار. سیګرټ او نسوار داسې دي چې ډېر خلک وایي دا نشه نه ده. که دوی ته دا ځان ته دا هیله جوړوي چې دا نشه نه ده، نو په دې باندې موږ نه ګناهګارېږو، نو دوی ولې نشي پرېښودلی، ولې نشي ترک کولی؟ مهم دی. ما لیدلی دي دوی چې ډوډۍ ور نه کړي دومره په غوسه یا قهر نه ورځي، خو چې کله د دوی د دغه نسوارو یا سیګرټ څه کوي چې دوی وایي چې دا نشه نه ده، دوی ډېر په غوسه کېږي. نو په اصل کې دا خپله نشه شوله. نو د موږ ټولنه د نشې له امله اوس الحمدلله افغانستان کې اسلامي نظام حاکم دی، اوس ډېر کم شوي دي. د دوی درملنه هم کېږي. غیرت صاحب نو د دې له امله قتلونه رامنځته کېدل، بې پته کېدل، خلک یتیمان کېدل، غلاوې رامنځته کېدلې، ښځې کونډې شولې، خویندې بې پته شولې. ځکه چې نشه داسې یو شی دی که چیرې به تا یوه نشهیي انسان ته ډېرې کمې پیسې هم ورکړلې، کومه غوښتنه به دې درلودله درته کوله به. الحمدلله اوس په افغانستان کې اسلامي نظام حاکم دی، نو د دوی څخه ډېر راضي یو، او په دې برخه کې لا نور غوښتنه مو هم دغه ده چې په دې برخه کې د دوی لا جدي شي تر څو د نشهیي موادو مخنیوی وشي، او دا ډېر مهم ټکی دی د روغتیا لپاره. نسوار دوی وایي په نسوارو کې ماده ده که چیرې د 8 نه تر 10 ملي پورې انسان ته زرق شي یا پچکاري شي د مرګ سره لاس او ګرېوان کوي. موږ او تاسو ته عادي شی دی. اکثرا ځوانان اوس په دې شیانو لګیا دي، خو دلته تر ټولو مهم اصل چې دی علم دی، پوهه ده. که چیرې مو پام وي په ټولنه کې پوهه علم خلک هغه څوک چې دیني مدارسو ته تللي وي یا مکتبونو ته تللي وي یا په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، دوی چې دي ډېر دغه شیانو سره سروکار نه لري. لرې دي ورنه مصروفیتونه زیات دي. مصروفیت هم پکې مهم دی. مصروفیتونه چې دي د دوی زیات دي، دومره توجه نه ورته جلب کېږي دغه شیانو ته. او بله خبره چې موږ او تاسو یاده کړه، خپله روغتیایي بیمې ته باید پام وکړو. که ممکن وي روغتیایي بیمه باید ولرو، ځکه چې تر څو د بیړنیو حالاتو په وخت کې مالي ستونزو سره مخ نه شي. اکثرا وخت په افغانستان کې خلک د دې په خاطر په عاجل وارډ کې پراته وي د اقتصادي ستونزو له امله. په عاجل وارډ کې پروت وي او ډاکټران ورته منتظر وي تر څو د اقتصادي طرف یې پوخ شي یا هغه پیسې چې دوی غوښتنه ځنې لري هغه دوی پرېږدي، بعد د هغه نه دوی چې دي درملنې وشي. په عاجل وارډ کې اکثرا خلک د داسې پېښو نه مریم هم. که چیرې موږ او تاسې روغتیایي بیمه ولرو، هغه پیسې چې موږ او تاسو نه په بیمې کې غواړي دوی هغه تحویل ولرو، موږ او تاسو ورشو اقتصادي اړخ ته بیخي ضرورت نه کېږي. د موږ او تاسو که عملیات وي، که کومه ناروغي وي، په عاجل وارډ کې وي، په هر ځای کې وي،
مخته به ځي او رفع کېږي به. نو موږ هیله لرو چې دغه سیستم ژر تر ژره فعال شي، جوړ شي او هر کس خپل ځان بیمه کړي، خپل ترانسپورتي وسایل بیمه کړي، خپل کور بیمه کړي. زه فکر کوم بیمه که هر څه بیمه شي دغه د موږ تاسو په خیر کې دی. او هغه دولت ته به مالیه ورځي، ګټه به ورځي، خو همدغه دولت بیا هغه ګټه هغه مالیه په تا باندې مصرفوي، مطلب که نه. ځکه مثلا که کور دې سوځي یا کوم تاوان جوړېږي هغه بیمه وي، دولت یې هغه تاوان درکوي. که موټر یا موټرسایکل د خدای نخواسته سوځي یا ورک کېږي یا څه ورباندې کېږي هغه دولت بیرته هغه ته خپل دغه درکوي. ډېره مهمه موضوع. بس نو د دولت څخه مو هیله ده تر څو دغه سیستم زر تر ژره زموږ افغانانو لپاره ایجاد ډېره. کور د ودان له هر اړخیزو معلوماتو مو محترم انجینر صاحب محمدي، محترم انجینر صاحب مسعود، محترم انجینر صاحب الهام، سلامت اوسئ. راځو دې ته محترم مسعود صاحب، صحت یا روغتیا د انسان په ژوند کې چون مخکې موږ تاسو په ګټو باندې وغږېدلو، که دا راته ووایئ چې ستونزې کومې ستونزې پېښولی شي؟ که چېرته یو څوک روغ نه وي، ناروغ وي، د هغه به ژوند نسبت یو روغ کس ته څه توپیر لري؟ مننه غیرت صاحب. لکه مخکې موږ او تاسې چې کله خپرونه پیل کړې ده د اول نه په دې غږېږو چې صحت ته څنګه پاملرنه وکړو، په کوم ډول د خپلې روغتیا څخه ساتنه وکړو، کومې ګټې لري زموږ لپاره صحت. اوس راځو ستونزو ته. غیرت صاحب چې کومې ستونزې موږ او تاسو ته پېښولی شي، که څه هم لږ اشاره ورته شوې ده، بله، خو بیا به هم لږ رڼا پرې واچوو تر څو زموږ هموطنان پرې پوه شي. بله، مهرباني. نو که روغتیا نه وي موږ او تاسو به د دغو ستونزو سره مخ شو. جسماني ستونزې. غیرت صاحب که چیرې موږ او تاسو سره روغتیا نه وي د جسماني ستونزو سره به مخ شو. مختلفې ناروغیو او ستونزو لکه زکام، تبه، دردونه او مزمنې ناروغۍ تجربه کول. که چیرې موږ او تاسو مریضان شو او دغه مرضونه د موږ او تاسو په بدن کې پیدا شي، موږ او تاسو خلاصه د ژوند هیڅ برخه هم مخته نشو بیولی. لکه زکام، تبه، ټوخی، دا مو یاد کو، موږ او تاسو په یو مجلس کې هم سم نشو کېناستلی. د غږېدا د مشکل سره به مخ یو، د اورېدو د مشکل سره به مخ یو، افهام او تفهیم به سره خراب. بیا راځو موږ او تاسې ذهني ستونزې لرو. لکه ذهني ستونزې مخکې کې موږ او تاسې خبرې هم پرې وکړلې چې ذهني ستونزې موږ او تاسو ته پېښوي. ناروغۍ ذهني ستونزې راته پېښوي، زموږ ذهن به نارامه وي، ذهني فشار به راباندې غالب وي، خفګان به وي، اندېښنې به وي، د درملنې لپاره به طبي لګښتونه زیاتېږي. فعلا په افغانستان کې تر ټولو مهم اصل چې دی د موږ او تاسې اقتصاد دی. که پام وکړو محدود کسانو اقتصاد ښه دی. نو اکثرا خلک چې دی په اقتصاد لپاره هم په افغانستان کې ډېر مصرفونه کوي. زښته ډېر مصرف موږ او تاسې د خپل بدن په مصرف باندې موږ او تاسې مصرفوو، یې خپل بدن باندې لګوو. که چیرې د اول څخه موږ او تاسې خپل بدن ته پام وکړو نو د دغه اقتصادي ستونزو سره به هم مخ نه وو. حتی په افغانستان کې داسې کورنۍ اوس شته چې خپل ماشوم، خپله خور یا خپل د کورنۍ غړی چې دوی مریضان ولري، دوی د درملنې پیسې نه لري. که چیرې موږ او تاسې پام وکړو، ځانونه بیمه کړو یا د صحیح غذا وخورو لکه ډاکټرانو چې کوم توصیې کړي دي. اوس الحمدلله داسې یو وخت راغلی دی چې په هر ځای کې په هره ټولنه کې علمي کسان شته دی، ډاکټران شته دی. داسې کورنۍ ډېرې کمې دي چې د علمي او یا خدای نخواسته بېسواده شخصیتونه ولري. نو اوس هر څوک په دې پوهېږي چې خپل بدن ته څنګه پاملرنه وکړي، د کومې غذا څخه استفاده وکړي او په عین وخت کې نور کوم ضروري دغه ترسره ترتیبات ونیسي. بل ټولنیزې ستونزې موږ او تاسو ته رامنځته کولی شي. که چیرې روغتیا ونه لرو ټولنیزې ستونزې رامنځته کوي. د دوستانو او کورنۍ سره د اړیکو خرابېدل. اکثرا وخت که پام مو وي کله چې انسان مریض شي یا ناروغ شي نو ښه خبره هم په ده باندې بدله لګي. بالکل. که د انسان وړکۍ مرضونه لکه تبه، سر درد، غاښ درد،
دا وړکي مرضونه دي، خو چې کله په انسان باندې راشي، انسان ضعیف دی، زور یې نه لري، او دا به موږ او تاسو سره په دې کې ډېر تاوان وي، ځکه چې موږ او تاسو خبرې نشو زغملی، د کورنۍ او دوستانو سره اړیکې خرابوي، او انسان حتی د مرګ سره هم لاسنیوی کولی شي. موږ او تاسو لومړی به مریضي ډېره کوچنۍ نیسو، خو ورو ورو راته لویېږي او آخر دغې حد ته ورسېږي چې نه موږ او تاسې د درملنې لپاره د اقتصادي اړخه پوره کېدلی شو، نه ډاکټران په دې پوهېږي چې دا ناروغي څنګه خارج ته به روان یو، سفرونه به کوو، بالاخره انسان چې دی د مرګ سره لاس او ګرېوان کوي. دلته یوه موضوع محترم مسعود صاحب، دا هم ډېره مهمه ده زما په نظر. زموږ تاسو په ټولنه کې اکثره خلک خپل سرې درمل استعمالوي، خوري خپل سرې درمل په دې معنا چې اوس یوه مور ده خپل ماشوم ته روپۍ ورکوي، پیسې ورکوي چې ته منډې که ماته دغه ګولۍ راوړه زه خورم، یا یو پلار ده یا یو ورور یو بل څوک هغه ځي هغه دواخانې نه دغه راخلي ګولۍ راخلي خوري، په خپل سر باندې خوري. دوی حتی دم نه ورته معلومېږي چې دا باید دا درمل څو ټیمه وخوړل شي، څنګه په کوم ترتیب باندې وخوړل شي، او دغه هم یوه جدي ستونزه نه ده ستاسو په نظر؟ غیرت صاحب محترمه، تر ټولو جدي ستونزه همدا ده، ځکه چې که د موږ تاسو د افغانستان نامتو پیاوړی علمي شخصیت ښاغلی قاري صاحب برکت الله سلیم ته یادونه وکړه، بله الله دې جنتونه نصیب کړي، امین کې. دی چې کله کوچنی و که پام وي، دی خو اوس د خپلو دواړو سترګو څخه نابینا و، هېڅ شی نه لیدل. د ده مور په کوچنیوالي کې د ده سترګو ته یو قسم ډراپ ور اچولی و چې د ده د سترګو د ړندېدو سبب شو. دغه یو ژوندی مثال، یو ژوندی مثال یې دا ده چې د نړۍ په سطح عالم قاري، بیا څنګه یو قاري و، بلکل. نو لنډ مثال یې دا دی، خوند یې حتی ډاکټران وایي، طبیبان وایي که چیرې موږ او تاسې پرستامول چې موږ او تاسې داسې خورو لکه خواږه، بله رښتیا د هرې ناروغۍ دپاره یې خورو، پرستامول که چیرې موږ او تاسې د غوا په پوستکي کې کېږدو، علمي شخصیتان ساینسپوهان وایي کېدی شي د غوا پوستکی سوری کړي، دومره قوت دی په پرستامولو کې. نور درمل خو پرېږده. نو د هغه خویندو، میندو، پلرونو چې ډاکټر سره یې مشوره نه وي کړې، همداسې راغلي وي دواوې وي ورکوي خپلو اولادونو ته، د دوی څخه مو هیله دا ده تر څو دوی خپلو اولادونو ته په خپل سر سره درمل ورنه کړي. جدي غوښتنه مو دا دی د دوی نه. لکه څنګه ژوندي مثالونه مو تاسو ته تکرار کړل، ښاغلی برکت الله سلیم الله پاک دې جنت الفردوس په نصیب کړي، ده په خپلو لورګانو باندې علم کوو. بیا چا پوښتنه درنه وکړله، وایي قاري صاحب څنګه ته په خپلو لورګانو باندې علم کوي؟ وایي ما چې خپله مور ولیدله، که چیرې دې علم درلودلی ډاکټره وایي نو د ما سترګې به په دې حال کې اوس نه وای. نو زه ځکه خپل لورګانې علم پې کومه تر څو چې راتلونکی نسل یا د دوی اولادونه د داسې ستونزو سره لاس او ګرېوان نه شي. خیر اوسې راځو محترم انجینر صاحب محمدي، تاسو به په دې هکله راسره خپل نظر شریک کړئ چې اوسني عصر کې چې کوم علما دي یا طبیبان دي یا ډاکټر صاحبان دي، دوی دغه د روغتیا په اړه څه نظرونه لري؟ ډېره مننه غیرت صاحب. د اوسني عصر علما چې دي، دوی په دې تاکید د ټولو کوم ټکي چې دلته موږ ذکر کړي دي د هغو څخه یادونه وکړو. که څه هم علماو ډېر نظرونه ورکړي، موږ یو څو ټکو ته اشاره کړې ده. هغه یو چې دي علمي څېړنې او شواهد دي. علما ټینګار کوي چې د روغتیا پرېکړې باید د علمي څېړنو او تجربو پر بنسټ وي، او دوی باور لري چې د نوي علمي څېړنو او شواهد باید په صحي پالیسۍ او درملنه کې مهم رول لري. او بل چې دو عامه صحت دی یا بشګیری دو د نوي عصر علما د روغتیا د مخنیوي په اهمیت ټینګار کوي. دوی وایي چې د ناروغیو د مخنیوي د درملنې پرته ډیر مؤثر او اقتصادي دی. علما په دې ټینګار کوي چې که چېرته مناسب غذا، مسعود صاحب هم مخکې دونه وکړه، د غذا منظم ورزش د ورځني
او روحي ارامتیا ده. علما په دې ټینګار کوي چې که چېرته دغه مراد شي په خپل ژوند کې هغه کسون عمر به زیات او روغ او سالم روغ رامټ به وي. که چېرته دوی په ورځني ژوند کې دغه کارونه مراد کړي. دا د علماو لنډ نظرونه وو، که څه هم علماو زیات نظرونه ورکړي خو موږ یې کمه یادونه کړې وه ځکه د وخت. بالکل ډېره مننه. بس دا هغه نظریات وو چې اورېدونکي باید واخلي د ځان سره په خپل ذهن کې وساتي. که چېرته غواړي څوک ښه صحت ولري، روغ صحت ولري، ناروغۍ نه لرې اوسېږي، بیا دوی دې دغه په ځان باندې عملي کړي. مننه. سلامات اوسئ. کور دې ودان. انجینر صاحب الهام، تاسو به ماته دا په لنډو کې ووایئ چې مطلب د انسان د بدن لپاره لکه کوم خواړه ډېر ګټور دي؟ وړاندې دا یادونه وشوه چې مطلب مناسب او سالم خواړه باید وي، خو که لږ تشریحات داسې ورکړل شي چې لکه کوم خواړه مطلب ډېر ګټور دي؟ بالکل مننه غیرت صاحب. دا چې د انسان بدن لپاره ګټور خواړه چې دي که نه ګټور خواړه باید وخوړل شي، دا ډېر مهم دي. لکه مثلا داسې میوه‌جات او سبزیجات یې که نه، دا چې میوه‌جات او د سبزیجات چې دي که نه دا په خپل کې ویټامینونه لري، منرالونه لري، او بدن چې دی ویټامینونه او منرالونو ته ډېر ضرورت لري. نو په دې خاطر باید موږ داسې شي میوه‌جات او سبزیجات وخورو. او بل پروټینونه دي. پروټینونه چې دي که نه دا هم د انسان بدن چې دی که نه تر ډېره پورې چې دی که نه انسان بدن ډېر ورته ضرورت لري. لکه مثلا پروټینونه په څه شي کې دي؟ غوښه شوه، کب شو یعنې ماهي شو، هګۍ شوې، او داسې مغز لرونکي میوې او داسې نور شیان لکه لوبیا شوه. په دې کې چې دي که نه ویټامینونه دي، ویټامینونه ډېر مهم دي. ویټامینونه چې دي که نه په ډېر کې ورکې دي. نو دې لپاره چې ویټامینونه چې د انسان بدن چې دی که نه ډېر ضرورت ورته لري. ویټامینونه باید د انسان بدن لپاره ډېر ضروري دي. او بل مثلا محصولات لکه محصولات دي که نه شیدې شوې، مستې شوې، لبنیات آفرین. او دغه چې دا هم د انسان بدن لپاره ډېر مهم دي. انسان بدن چې د ډېر ضرورت ورته لري. نو که چېرته د انسان بدن دا شیان په خپل هغه کې ونه لري که نه، نو د دې لپاره د انسان ضعیف ښکاري او له ډېرو ستونزو سره به مخامخ وي. ډېرې ناروغۍ به راتلونکي ورته رامنځته شي. بله، یعنې په ټوله کې باید انسان هغه خواړه وخوري چې هغه ویټامینونه په ځان کې ځان سره منرالونه لري، او هغه خواړه وي عموما چې هغه د انسان بدن یا صحت ورته ضرورت ورته اړتیا لري، هغه باید وخوري. ډېره مننه ستاسو له نظر شریکولو نه. کور دې ودان. په خیر اوسئ. دا چې د خپرونې وروستۍ شیبو ته هم داخلیږو، نو راځو بیرته محترم مسعود صاحب تاسو که دا راته وایئ چې ماشومان زموږ راتلونکی نسل دی، دغه ټولنه بیا داسې کېږي چې ماشومانو ته پاتې کېږي، چون هغه هم ډېر مهم نسل دی او ماشومان باید په ډېره سمه سالمه توګه باندې په هر بخش کې وروزل شي. په دې برخه کې موږ تاسو څنګه کولی شو چې خپل ماشومان له ناروغیو څخه وساتو؟ چون دوی دومره نه پوهېږي. موږ تاسو والدین، مشران څه دنده لري، څه مسؤلیت لري چې دوی باید د ناروغیو څخه وساتي؟ مننه غیرت صاحب. راځو اوس د ماشومانو د ناروغیو د ساتلو څخه چې موږ او تاسو ماشومان د ناروغیو څخه څنګه وساتو. غیرت صاحب ته یادونه وکړه. اوس په دې وخت کې چې دی تر ټولو ډېر مسؤلیت چې لري هغه د ماشومانو مور او پلار یا والدین. دوی چې دي ماشومان خو په دې نه پوهېږي چې څه شي ماته ضرر لري، څه شي ماته فایده لري، څه شي ګټې لري راته. هغوی ته چې هر څه په مخ ورځي هماغه کړنې ترسره کوي. بالکل. ځکه چې دوی نه پوهېږي، ماشومان دي. نو د دوی مسؤلیت چې دی د هغوی مور او پلار په غاړه لري. خصوصا په دې وخت کې د ما میندو ته دا توصیه ده، ځکه پلارونه په دې وخت کې لږ سرګردانه دي. دوی چې دی په دې وخت کې میندې ډېر مسؤلیت لري، ځکه چې 24 ساعته د میندو سره وي ماشومان. پلار که د شپې راځي هغه هم په خوب کې تېرېږي. ماشوم ویده وي، په کور وي، سم صحیح سلامت ناست وي. پلار ته دومره پته نه لګېږي چې آیا ماشوم څه کول په ورځني ژوند کې څه کول. نو په دې کې مور چې دا ډېر مهم رول لوبوي، ځکه ټوله ورځ هغې ته سترګو لاندې وي. مور باید په دې پام وکړي چې زما ماشوم په ورځني ژوند کې څه کوي، زما ماشوم باید څه وکړي، څنګه ډوډۍ وخوري. دا ټول شیان په مور پورې تړلي دي.
تربیه په مور پورې تړلې ده. پلار یوازې دومره مسؤلیت لري چې د شپې کله راشي کور ته هغه پوښتنه وکړي د خپل ماشوم. هغه ورځنی راپور باید واخلي. ورځنی راپور باید پلار واخلي چې زما ماشوم، مور ته ووایي چې زما ماشوم په ټوله ورځ کې څه کوي. یا که پلار دا پوښتنه نه کوي، خپله مور باید ورته کیني چې ستا ماشوم په ټوله ورځ کې دا کارونه کړي دي. او ماشومان یو خاصیت لري، د مور نه دومره ویره نه لري، بیا د پلار نه چې دی یو څه ویره لري، د پلار خبره باندې لږ تاکید کوي. نو موږ تاسو دا دوه مهم ټکي دي، ماشوم د ناروغیو څخه د ساتلو کې مور چې دی ډېر مهم رول لوبوي، پلار یې لوبوي، خو مور مهم اصل دی پکې. نو د دې لپاره چې ماشومان مو نور هم ښه وساتل شي، واکسین کول. موږ او تاسې ماشومان باید وخت سره سم ټول هر وخت چې د موږ او تاسو څخه ډاکټر غوښتنه وکړي چې واکسین ته په دې وخت باندې راوله، باید موږ او تاسو ماشوم ورته حاضر کړو، ځکه چې واکسین یو مهم شی دی. د فایل ناروغي څخه خلک ژغوري، لکه شیری موږ ورته وایو د هغې څخه ماشوم ژغوري، سرخکان ورته وایي د هغې څخه ماشوم ژغوري. نو واکسین چې دی د ماشوم لپاره مهم اصل دی. پاکوالی او روغتیا تر ټولو مهم اصل چې د ماشوم لپاره دی، پاکوالی او روغتیا دی. اکثرا خلک چې په افغانستان کې د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي، دوی داسې وایي چې موږ اقتصادي وضعیت خراب دی. خو زه دوی ته دا توصیه لرم چې آیا په اوبو باندې هم پیسې ځي؟ آیا دا ته چې ستړی کېږي د دې ماشوم مخ وینځې یا د دې ماشوم جامې وینځې، په دې باندې پیسې ځي؟ که ته نور کومه وظیفه لرې، په دې باندې خو پیسې نه ځي، چې څو غریب خلک اکثرا دا وایي، او ماشومان هم د دوی ډېر داسې یو څه پاکوالي له لحاظه کمزوري. نو دوی ته مو دا توصیه ده چې په دې باندې خو پیسې نه ځي. دوی کولی شي چې ماشوم پاک وساتي په هر حالت کې. په هر حالت کې ماشوم پاک ساتلی شي. که صابون پیسې نه لري، اوبه دومره وړتیا لري چې ستا د ماشوم د جامې، ستا د ماشوم د مخ، ستا د ماشوم د سر او ستا د ماشوم د بدن څخه هغه میکروبونه یا خیرې ورک کړي. اوبه لري دا وړتیا، بدون د صابون څخه که چیرې ستا سره دومره پیسې نه وي. نو پاکوالی مهم اصل شو پکې. تغذیه ده بل، ماشوم باید په صحیح طریقه سره تغذیه شي. اوس وخت کې میندې هم ډېرې د ضعف سره مخامخ دي. که چیرې نشي کولی خپلې شیدې اول پیدا شوي ماشوم ته نشي ورکولی، نو کوشش دې وکړي د ډاکټرانو سره دې په مشوره کې شي او د ده لپاره به داسې یو شیدې یا داسې یوه غذا برابره کړي تر څو چې دغه ماشوم ورسره صحیح او سالمه تغذیه شي. نو دا مهمه تغذیه وه په دغه کې. او د دوی دا لږ ماشومان چې دي میوه او سبزیجاتو، پروټینو، دا شیان هم د دوی لپاره ډېر مهم دي. په څلورم قدم کې راځو غیرت صاحب محترمه، بدني فعالیت ته. یعنې زه فکر کوم هغه څه چې اکثره د لویانو دپاره اړین دي، ولې ځینې داسې شیان دي چې هغوی ته باید خصوصا ماشومانو ته توجه وشي. نور که فکر وکړو بدني فعالیت څومره ښه ټکي ته دې اشاره وکړه، یا مثلا ښه خوراک شو، یا مثلا نظافت شو، که نه دا هغه څه دي چې موږ تاسو هم لویان باید په نظر کې ونیسو، او هم دا هغه مسؤلیتونه دي چې زموږ تاسو کورنۍ، والدین، خصوصا مور لکه تا چې یادونه وکړه انجینر صاحب، دا باید په نظر کې ونیسي. ښه مهرباني. غیرت صاحب دا خو ډېر مهم دي، ځکه چې که یو ماشوم د کوچنیوالي څخه د مرضونو سره لاس او ګرېوان شي، هغه چې مشر شي بیا هغه مقاومت نشي ترلاسه کولی، ځکه چې دی د ماشوموالي څخه دی د ناروغیو سره لاس او ګرېوان دی، او په خپله ادویه یا دوا چې دی موږ او تاسې صحیح ده یو مرض به جوړوي، خو لاس نور پکې را پیدا کوي په انسان کې. لکه دوا چې دی انسان ډېر ضعیفه کوي. که چیرې د موږ ماشوم د ماشوموالي څخه په مرضونو لګیا وي او دې ته دوا موږ او تاسې شروع کړو، همداسې ریګولر دته دوا ورکوو، نو دا به د ډېرو نورو ستونزو سره مخ شي. نو دا روغتیایي خدمات ته د دوی ډېره باید پام وشي. او بل چې دی بدني فعالیت مو لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه، ماشومان باید کافي بدني فعالیت ولري.
چون زموږ تاسو په ټولنه کې ماشاءالله دوی خم دي، ماشومان ښه دي، بدني فعالیت یې زیات دی، او ورځنۍ ساعتېري چې دوی کومه کوي په کلیو بانډو کې، یا چې کوم دوی په پښو باندې ګرځي دغه کېږي که نه، خو هغه د طب له لحاظه د روغتیا له لحاظه په منظم ډول باید ترسره شي. ځکه چې ډېر هم ستړي شي بیا ممکن کومه ناروغي ورته پیدا شي، دوی په ځان ډېر نه پوهېږي که نه. حدیثو کې هم داسې راغلي دي چې خیر امور اوسطها، د هر څه شي خیر چې دی په متوسط شي کې دی، منځنی شي کې دی، نه باید زیات شي چې تر حد ووړي، او نه باید دومره کم شي چې موږ او تاسو هغه خپل مقاومت پرې ترلاسه نه شو کړی. نو که موږ او تاسو پام وي اکثرا د افغانستان ماشومان چې دي د حد نه زیات د حد نه زیات د بدني فعالیت ترسره کوي، نو دوی ته باید پاملرنه وشي. اکثرا ډېر خطرناک کارونه هم کوي د ماشومان. زه خو کله کله چې ماشومان وینم ورته حیران شم، ما ته تر دې عمره پورې داسې کارونه نشي کولی لکه دوی چې کوي. نو باید نه تر حد واوړي او نه تر حد کم شي. بل چې دی خوب دی، خوب خو الحمدلله ماشومان لري، اوس ځکه چې څنګه ډوډۍ وخوري ویده شي او سهار ناوخته راپاڅېږي، او ماشومان ته کافي او منظم خوب ورکول، ځکه چې کافي خوب چې دی د هغوی معافیت سیستم تقویه کوي، د دوی د ناروغیو په وړاندې مقاومت پیدا کوي، ذهني فشار سره به مخامخ نه وي، د دوی ذهني فشار به مقاوم وي، مطلب اخذ به زر کولی شي، افهام و تفهیم به سم وي. نو د ماشومانو لپاره کافي خوب هم مهم دی. او بل د چاپېریال پاکواله دی، د کور او چاپېریال پاک ساتل، د وړو او کثافاتو لرې کول، د وړو خدلو او کثافاتو لرې کول تر ټولو لویه د ناروغیو سرچینه چې دی هغه کثافات دي، ځکه چې که کثافات نه وي ناروغۍ د کومه کېږي؟ همدا ویروسونه، میکروبونه او بکتریاوې دي چې موږ او تاسې د ناروغۍ سره لاس او ګرېوان کوي. نو کوشش باید وشي چې کور باید پاک وساتل شي. غیرت صاحب محترم، دا ډېره مننه، ډېر په تفصیلي ډول مو دغه معلومات وړاندې کړل، ډېر منظم ډول، ډېر خوندور و. سلامت اوسې، کور د بدن. لږ وخت لرو، محترم انجینر صاحب محمدي ته به ورشو چې دی به په لنډو کې دا راته ووایي چې مطلب د مخکې مو دا یادونه چون کړې ده چې د انسان د بدن لپاره خوب چې دی اړین دی، په عین وخت کې ورزش یا تمرین کول چې دی اړین دي. په دې برخه کې تاسو لږ رڼا واچوئ په باندې. ډېره مننه غیرت صاحب. که څه هم مخکې مسعود صاحب نور ملګرو ډېره یادونه وکړه د ورزش له ډګره، خو زه به خپله هغه معلومات تاسو درکړم چې ما خپله په ورځني ژوند کې لیدلي دي. دا ډېره مهمه ده چې عملي تجربه چې کوم شي. عملي تجربه ځکه ما باندې عملاً تېر دي. زه خپله تقریبا 11 کاله کېږي تمرین کوم، ډېر مسلسل تمرین کوم، او هم مې ګټې لیدلې دي هم مې تاوانونه لیدلي دي. او زه به یو واقعه خپله درته بیان کړم د تمرین د ذهن نه لګانه، چې آیا ذهن ته څنګه قوه او قوت ورکوي، څنګه ذهن کنټرولوي. او موږ د دریم سمستر و رسم تخنیک یو کوچنی پروژه یې راکړه. بیا مازدیګر ټیم و کله چې پوهنتون نه راغلو اتاق کې مې پروژه کته، هېڅ سر مې نه خلاصېد، هېڅ مغز کار نه کوه. اتمه پروژه کېښوده، تمرین ته لاړم. کله چې داسې نورمال تمرین مې وکړو ماخوستان بېرته اتاق ته راغلم، داسې پوهېدم لکه یو څوک چې درته وښیي. او دا ماته معلومه شوه چې په واقعیت کې ورزش چې دی دا په ذهن کې تاثیر لري، رول لري. او بل دا دلته چې د طب له نګاه دوی کومه ګټه اخیستې دي، هغو څه به هم یادوري وکړو. یو یې فزیکي روغتیا کلي ده. فزیکي روغتیا چې دو انسان جسماً جوړ وي، قوي وي، د ناروغیو د کوچنۍ ناروغۍ تاثیر نه پکې مثلا لکه زکام دی، ته به دا ډېر ورسعادي وي ورزشکور سړی. د یو دا ګټه ده. بل د نشو نه ډېر پامن کوي سړی، د نشې توکو نه ډېر پامن کوي ورزشکور سړی. بل هغه چې دي رواني روغتیا یې ده، فشار کنټرولوي. زه خپله چې کله ډېر زړه مې تنګ شي تمرین ته روډ شم، او کله چې تمرین وکړم چې بېرته روزم، بیخي داسې وایم نه چې ایا ورځ تېره شوې ده که نه. عملاً ما لیدلي دي. د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې د ورزش ډګر ته راشي، نور خپل ژوند په ورزش کې لږ تېر کړي. بېمعنا دې مه تېرېږي، د څنډلۍ ته ناست دی، هېڅ د په درد نه خوري. او بل د ټولنیزې ګټې دغه دي. کله چې ته کلب ته یا تمرین ته یا هغه ځای ته چې ته تمرین کوې
خپل صحت جوړښت ته ځي هلته ملګري وي شناخت وي یاران او دوستان وي ګپ وي ډېر خوند کوي یو منظم تمرین وشي بل د ملګرو سره لیده وشي د ملګرو سره لیده که څه هم الهام صاحب مخکې یادونه وکړه دا د سالمه روغتیا باندې ډېر تاثیر لري د خپل او خپلوانو سره ملګري هم همداسې دي نو یو دا ګټه ده او بل ذهن ډېر قوي کوي او حافظه دومره قوي کوي ما خو مخکې مثال خپل عملي مثال به درته وړاندې کړو هغه لپاره او بل چې دی خوب دی خوب چې دی د انسان لپاره یو چې دی فزیکي ګټې دي د خوب چې فزیک د انسان وجود ته کوم ګټه لري انسان بدن ته دا فرصت ورکوي چې د کله د خوب وکړي چې کله د خوب نه ورجېږي داسې وي لکه نوی ترمیم شوی نوی ریفریش شوی لکه یو کمپیوټر چې کله ریفریش کوي انسان چې کله خوب وکړي هم داسې وي بل ذهن یې ډېر ارامه وي ذهني فعالیتونه دا ډېر نورمال حالت کې وي او بل د خوب چې دی دا د زړه ناروغیو د وینې لوړ فشار او شکر د داسو مرضونو د خطر کموالی سبب هم کېږي بله بېخوبي چې څوک بېخوبه وي بالکل هغه بیا د دې ناروغیو سره هم البته مخ کېدای شي دا د ناروغیو سره هم ځکه دلته خوب د زړه د ناروغیو لکه د وینې لوړ فشار دی دا په نورمال حالت کې ساتي منظم خوب داسې نه چې هر وخت پسې ویده وی هغه هم بیا تاوان ضرر دی هغه ضرر دی او منظم خوب هغه خوب دی چې حد اقل یو بالغ انسان ته د 9 او 7 ساعتو ترمنځ ساینسپوهانو دغه سپارښتنه د بالغو انسانانو دپاره د 9 او 6 ساعتو دپاره یادونه کړې ده چې په 4 ساعتو حد اقل دومره خوب باید وشي داسې نه چې هر وخت د ویده وي او بل رواني حالات دی او فشار کنټرولوي مخکې مې یادونه وکړه د مزاج ساتلو کې مرسته کوي محترم انجینر صاحب ذبیح الله الهام چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی همداشان محترم نور احمد مسعود انجینر صاحب چې دی د لوګر ولایت اوسیدونکی دی او محمد کرزی محمدي ورور انجینر صاحب چې دی دا بیا د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی ستاسو له راتګ نه ډېره مننه کور مو ودان سلامت اوسئ په خیر اوسئ هر کله تاسو بیا هم په نورو پروګرامونو کې موږ دا هیله لرو چې تاسو موږ سره ګډون وکړئ ډېره مننه محترم الهام صاحب مننه خیر اوسئ ډېره مننه له تاسو څخه ډېره مننه کوو چې موږ ته مو دا قیمتي وخت راکړو او خپل پروګرام راسره شریک او خپل موضوعګان راسره شریک کړي ډېره مننه کوو له تاسو څخه کور مو ودان محترم نور احمد مسعود صاحب تاسو نه ډېره مننه سلامت دی مننه غیرت صاحب محترم د سفر راډیو ټولو کارکوونکو څخه ډېره مننه کوم چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړو او د موږ سره چې کوم څه وو دا مو تر اورېدونکو پورې ورسول د دوی څخه هم مننه چې زموږ معلومات ته غوږ نیولی او تاسو څخه هم مننه چې موږ سره مو زیار او کوښښ وکړ ډېره مننه سلامت شئ محترم کرزی محمدي صاحب تاسو نه هم ډېره مننه ډېره مننه غیرت کور مو ودان چې موږ ته په سټوډیو کې وخت راکړو دغه قیمتي وخت د لیدونکو څخه هم مننه چې دوی زموږ خبرې اورېدلې او خدای دې وکړي چې عملاً کار کوو کې بدانه بیا هم مننه چې موږ ته وخت راکړو ډېره مننه سلامت مننه محترم اوریدونکو ډېره مننه ستاسو له ملتیا هم چې تر دې دمه تاسو زموږ سره مل پاتې شوئ تر بیا چې زه جمیل غیرت ستاسو درانه چوپړ ته راځم ما ته اجازه راکړئ تاسو ښه وخت ولرئ پولې الله تعالی مو سپارم د الله په امان د اونۍ ګردۍ میز د صفا راډیو ونیزه سیاسي او معلوماتي خپرونه دا خپرونه هر چهارشنبه د غرمې مهال له صفا راډیو څخه اورېدلی شئ